الله عز وجل خلقو ته امن نصیب که. الله عز وجل خلقو ته انسانیت ور وپېژانده. الله عز وجل خلقو ته د جنت لارې ور وښودې. الله عز وجل خلقو ته عدل او انصاف ور وپېژانده. الله عز وجل خلقو ته مینه، محبت، الفت او وحدت ور وپېژانده. هغه قرآن کریم چې نن په افغانستان کې حاکم ګرځېدلی او پرون د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بشریت ته د امن پیغام ورکړ. ټولې ناخوالې، ټول امراض، ټولې بدبختۍ الله ختمې کړې. هغه قرآن عظیم شان چې نن موږ په افغانستان کې وینو چې کله هم دغه قرآن کریم حاکم شو، ټولو بدبختیو له افغانستان نه کډه بار کړه. نن افغانستان امن دی، نن په افغانستان کې امن و امان دی، نن اخوت دی، نن ورورګلوي ده، نن ورور وژنه نشته، نن د کلونه جنازې نه وځي، نن قتل و قتال نشته، نن غلې او ډاکې نشته، نن قطع طریقې نشته، نن په افغانستان کې بدماشۍ نشته، نن ملوک طوایفي نشته، نن ولایتونه د زورواکو د زور له امله نه ویشل کېږي. نن د واک جزیرې په افغانستان کې نشته. نن په موږ باندې توره تیاره هم سپینه ورځ الله ګرځولې ده. نن موږ د خپلو ټولو افغانانو سره د هر قوم، د هرې ژبې، د هر ولایت، د هرې ولسوالۍ، د هر کلي خلکو سره د اخوت فضا قایمه ده. نن ټولې بدبختۍ الله ټولې کړې دي. کمال دی چا دی؟ کمال دی هغه قرآن عظیم شان دی چې 1400 کاله پخوا په رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را نازل که او په ټوله دنیا کې یو اسلامي او یو ایمانی او یو اصلاحي انقلاب الله عز وجل را منځته وګرځاوه. نن په افغانستان کې هم داسې یو امن و امان فضا الله حاکمه کړې ده. خو قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا هم یو مجاهده خو غواړي، دا هم یو قرباني غواړي. قرآن کریم خو په مفته باندې په موږ باندې نه دی حاکم شوی، دې ته هم لویو قربانیو ته ضرورت و. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک په وینو باندې ولمبېده، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کلي و کور نه په هجرت باندې مجبوره شو، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په ځمکه کې ښخ شول، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په ډله ییزه توګه په شهادت باندې ورسېدل، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري تر لرې لرې وطنونو پورې مهاجر شول، لکه څنګه چې د رسول الله د ملګرو په وینو باندې تر کابل اسلام راورسېده. په افغانستان کې هم د دې شملورو قومونو ګڼې جنازې د ځوانانو ووتې او الله عز وجل دغه امن موږ ته راکړه. د ښکلو حافظانو سینې په مرمیو باندې غلبېل غلبېل شوې. د کندوز په مدرسه کې تقریبا تر 80 پورې ګلالي حافظان او د دین عالمان، مشایخ عظام، مجاهدین په یوه ورځ باندې په شهادت، لکه نن چې د دستربندۍ مراسم دي همداسې د طاغوتي الوتکو له خوا څخه مکمله جلسه بمبار شوه او حتی کې کافرانې په دې باندې شرمېدل. دوی دغه ادعا کوله چې دا موږ نه دي شهیدان کړي، خو هغه لاسپوڅی نظام، هغه بوټ پاک نظام د امریکایانو هغوی په زرده دا وویل دا موږ دلته تورستان او دهشتګرد په نښه کړي او دا موږ په شهادت باندې رسولي دي. داسې یو سترې قربانۍ دلته وشوې. الله عز وجل یو ښکلی نظام موږ ته رانصیب وګرځاوه. خو اوس به د دې نظام لکه څنګه چې پخوا موږ تاسو د نظام د راتګ په خاطر قربانۍ ورکړې دي، اوس به لاس تر زنې نه کینو. د دې زدرانو د قوم ځوانانو تر ټولو ټول قومونه، ټول افغانان په دې قربانۍ کې شریک دي. خو البته دغه قومونه چې کوم دي دا د غرونو قومونو. هغه روسي جنرال په یو خپل کتاب کې سرې لښکرې په افغانستان کې د روسانو د وختي قصه لیکلې، نو هغه وایي چې کله چې د زدرانو درې ته موږ داخل شو، زدران پوجي رقمې خلک وو، دوی به په دې غرونو باندې داسې ختل ته به وایي چې دوی ټرېننګونه کړي دي، معسکرات یې کړي دي. پوج رقمې خلک وو، ته به وایي چې معسکرات او ټرېننګ یې کړی دی. موږ د دوی په درو کې له سختو ناخوالو سره مخامخ شو. د زدرانو درې، دغه د زدرانو قومونه دا د اشغالګرو روسانو دپاره د قبرستان حیثیت یې درلود.
یا نور مجاهدین په دغو ځایونو کې چې دوی مسؤلیتونه درلودل لکه څنګه چې پرون د روسانو ټانګونه او د دوی قواوې هغه تس نس کېدې ټوټه ټوټه کېدې نو پرون موږ ولیدل چې د یرغلګرو امریکایانو لښکرې هم دلته ټوټه ټوټه کېدې خو دا برکت د چا و د دغه غرنیو قومونو د دغه شملورو قومونو لکه نن چې صدر صاحب ووې موږ ته په دې مجلس کې وایي چې ان له ببرک تاڼې تر پلانکي ځای ډېرو جلسو ته